बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو د منصره پښتو اکیډمي لخوا تاسو لپاره د ویډیو جوړیږي د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج منصره یو ښه سټوډنټ دی محمد محسن داغه دا سلسله شروع کړې ده محمد محسن مادری ژبه پښتو نه ده ولې د پښتو ژبې سره ډېره زیاته مینه لري نو دغه وجه ده چې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج منصري کې په پښتو ډپارټمنټ کې په بي اس پښتو کې داخله واغسته او بیا په سوشل میډیا باندې د پښتو ادب او د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره او فروغ لپاره دا سلسله شروع کړه نو د پوسټ ګریجویټ کالج منصري د پښتو ډپارټمنټ ایچ او ډي پروفیسر عثمان صاحب او محمد محسن دواړو ماته دا وویل چې زه منصره پښتو اکیډمي دپاره دا لیکچر ریکارډ کړم نو زه د دوی مننه کوم او زموږ د دې لیکچر عنوان دی پښتو املا او رسم الخط پښتو املا او رسم الخط باره کې به موږ خبره کوو څو پورې چې د املا او رسم الخط خبره ده نو یو ژبه چې په تحریري صورت کې د په لیکلي شکل کې موږ ته مخامخ راځي نو هغه د املا او د رسم الخط په ذریعه راځي د هرې ژبې خپل حروف تهجي وي او دا حروف تهجي چې کوم دي دا الفابټس چې کوم دي دا حرفونه یا دا توري چې کوم دي دا د هغې ژبې د مختلفو اوازونو ترجماني کوي او عکاسي کوي لکه الف دی ب دا پ دا ا دی بي دی او سي وغیره نو دا چې کوم دي نو دا د هغې ژبې د صوتیاتو یا د هغې ژبې د لفظونو یو علامتي شکل وي غږونه یا اوازونه موږ په وګورو ولې چې دغه غږونه یا اوازونه د لیکلو صورت کې راځي نو دا د حروف تهجي په ذریعه یعنې د الفابېټ په ذریعه موږ ته مخامخ راځي د پښتو د رسم الخط چې څو پورې تعلق دی نو د پښتو ژبه ډېره قدیمه زړه ژبه ده او پخوا دا په مختلفو خطونو کې لیکل شوې ده او کوم چې خروشتي خط ډېر مشهور دی او په دې خط کې په پښتو لیکل کېده نو بیا چې کله مسلمانان افغانستان ته ورسېدل نو هغوی عربي رسم الخط هم سره راوړو او پښتو په عربي رسم الخط کې ولیکلی شو وروستو بیا د پښتو په املا کې او په رسم الخط کې څه تبدیلانې راغلې بعضې اوازونه چې کوم پښتو کې وو او ولې په عربۍ کې نه وو نو هغې دپاره څه نوي توري یا ټکي ایجاد کړي شو او د پښتو په حروف تهجي کې شامل کړي شو بیا د هغې نه وروستو د بعضې ټکو د لیکلو چې کوم انداز دی په هغې کې هم تبدیلي راغله او مختلف افغانستان کې او پاکستان کې په مختلفو ځایونو کې د دې باره کې مختلف اجلاسونه وشو او غونډې وشوې او مختلفې فیصلې وشوې نو دا د پښتو د املا یو تاریخ دی خو نن به موږ د پښتو د بعضو مخصوصو حرفونو په هکله خبره کوو دلته دا تاسو ګورئ چې دا حرف ټ دا ډا دا ډې او دا نون دلته مالا څلور لیکلي دي او د دې نه لاندې دلته خین دی زین دی سین دی او ګیم دی دا اته حرفونه چې کوم د پښتو دي دا اته حرفونه به زموږ په ننني لیکچر کې به په دې موږ غور کوو چې دا مخصوص حرفونه چې کوم دي دا نه په فارسۍ کې دي نه په عربۍ کې دي نه په اردو کې دي دا چې په دې شکل نو په دې به موږ خبره کوو دلته موږ وګورو دا درې حرفونه چې ټ ورته ټ ده ډال دی او ړ دا درې داسې حرفونه دي چې دا اوازونه په اردو کې هم شته دی په هندي کې هم شته دی او په سنسکرت کې هم شته دی خو په عربۍ کې او په فارسۍ کې نشته دی موږ چې کله اردو کې ټ لیکو نو موږ داسې لیکو په پښتو کې به ټ داسې لیکل کېږي ټ به لیکل کېږي او لاندې به ډایرکټ دا په اردو کې داسې لیکل کېږي او په پښتو کې داسې لیکل کېږي ړ په اردو کې داسې لیکل کېږي او په پښتو کې داسې لیکل کېږي یعنی په اردو کې چې کوم دا ټ موږ استعمالوو د دې په ځای په پښتو کې د هغه پوري یا د حرف نه لاندې یو دایره ولګي نو د دې استعمال خو په پښتو کې عام دی او په دې کې څه اختلاف هم نشته او په دې کې څه خاص مسله هم نشته بیا یو دا مخصوص حرف دی چې کوم ته نون ویلی شي دا د پښتو بعضې داسې ټکي
دا استعمالېږي لکه چې کومه وایو لوڼ یا تاسو باندې څه الفاظ دي نو په هغې کې هم دا استعمالېږي لیکن په پښتو کې لکه موږ وایو بڼ ګڼ چاڼ اتڼ رڼا دا د نون ته نږدې یو حرف دی مطلب دا دی چې کله نون وي نو هغه به نون استعمالېږي لیکن نون کله چې داسې قسم اواز راځي نو په هغې کې به موږ د نون لاندې دا یو دایره ولګو نو دا نون دی او د دې نون استعمال دلته ما لیکلی دی لږ سرپس به موږ په هغې باندې بحث کوو نو اوس موږ راځو هغه څلورو حرفونو ته چې په کومو باندې خبره کول ضروري دي او دا څلور حرفونه یا دا څلور توري چې کوم دي په دې کې اکثر پښتو لیکلو کې باندې خلکو نه غلطیانې کېږي نو په دې به موږ لږ بحث کوو نو په دې کې لومړی ټکی چې کوم سره دی هغه خین دی دا تاسو ته وګورئ چې د خین په شانې یو ټکی لیکلی شوی دی او یو ټکی په پاسه دی یو لاندې دی دې ته خین وایي دې ته خین وایي او د دې اواز چې کوم دی دا خې ته نږدې دی په یوې لهجې کې او شین ته نږدې دی په بلې لهجې کې دغه شانې دا بل ټکی چې کوم دی ادا دا زیم دی یعنې تاسو هې ولیکله او پاسه یو همزه تاسو واچوئ دا د زیډ یا د زی اواز ورکوي بل دا ټکی دی دې ته سیم ویل کېږي یعنې هې او په هې باندې پاسه درې ټکي او دې ته سیم وایي او دا د اس اواز ورکوي او بل د پښتو مخصوص حرف چې کوم دی نو هغه دا ده دې ته ګیم وایي او ګیم وایي او دا چې کوم دی نو دا د جی یا د جے اواز ورکوي په یوې لهجې کې جی او په یوې لهجې کې جے اوس دلته موږ د لهجو خبره وکړه نو د پښتو دوه غټې مشهورې لهجې دي یوې لهجې ته شمالي لهجه یا یوسفزۍ لهجه وایي یا سخته لهجه وایي او بلې لهجې ته جنوبي لهجه یا قندهاري لهجه یا خټک لهجه وایي یا نرمه لهجه وایي نو دا شمالي او جنوبي لهجې یا یوسفزۍ لهجه او خټک لهجه چې کومه ده نو د دې د اختلاف په بعضې پرونونسیشن کې یا په تلفظ کې د بعضې الفاظو په ادایګي کې چونکې په دې دوو لهجو کې فرق دی نو د هغه فرق په وجه د پښتو دا مخصوص ځانګړي توري مخصوص حروف چې کوم دي دا وضع کړی شوي دي او د دې استعمال په پښتو کې کېږي اوس موږ راځو او ګورو چې دا ټکي به موږ پښتو کې څنګه استعمالوو او د دې به استعمال چې کوم دی هغه څنګه دی نو د ټولو نه مخکې دا د خیم ټکی دی د خیم ټکی چې کوم دی دا دلته تاسو ته په یو کالم کې هغه الفاظ ښکاري چې کومو کې دا ټکی استعمالېږي او دلته تاسو ته هغه الفاظ ښکاري چې کومو کې دا ټکی نه استعمالېږي نو دلته اوس خبره دا ده چې که دا ټکی موږ واخلو بعضې لفظونه داسې دي چې په یوسفزۍ لهجې کې په هغې کې خې استعمالېږي او په خټک لهجې کې په هغې کې شین استعمالېږي یعنی مثال په طور مونږ یو لښکر یو لفظ دی چې دې ته په خټک لهجې کې لشکر وایي او په یوسفزۍ لهجې کې لښکر وایي لشکر یا لښکر نو اوس لشکر او لښکر په دې دوه کې تاسو غور وکړئ په یوې لهجې کې لشکر دی په بلې لهجې کې لښکر دی ولې چې کله خبره د لیک راغله نو دا ټکي به مونږ نشین سره لیکو دا لفظ به مونږ نشین سره لیکو د مخې سره لیکو دا به مونږ خین سره لیکو یعنې مونږ به داسې نو چې دا مونږ خین سره ولیکو نو دا لشکر هم شو او دا لښکر هم شو د یوې لهجې والا به دې له لشکر ویلي او بلې لهجې والا به دې له لښکر ویلي د خې او د شین دا فرق به ختم کېږي اوس فرض کړئ که مونږ دا لفظ دې شین سره ولیکلی دا نو خټک لهجې یا د جنوبي لهجې مطابق خو به دا ټکي ولې د یوسفزۍ لهجې یا د شمالي لهجې مطابق به دا غلط
او د قدم لښکر لیکو یوسفزۍ لهجې کې لښکر وایي نو دا به د خټک لهجې د جنوبي لهجې د قندهاري لهجې په حوالې سره په دې کې مسله راشي او دا به مطلب دا دی چې په هغې لهجې کې به دا غلط شي ولې که دا ټکي موږ خین سره ولیکو نو دا به خټک لهجې مطابق هم ټکي او د بلې لهجې یوسفزۍ لهجې مطابق هم ټکي نو دې ته دا تاسو یو مثال وګورئ یا یو لفظ دی ځوان ځوان یو لفظ دی نو ځوان دا دی او دا په بلې لهجې کې مونږ که پښتو کې دا لیکو نو دا به مونږ داسې لیکو دا غلط دی او دا ټیک دی دلته به مونږ د زی استعمال چې کوم دی هغه نه کوو بلکې د زیب استعمال به کوو اوس مونږ راځو د دې مثالونو ته لکه لومړی ټکی چې کوم خین دی په دې دا به استعمالېږي دلته ما په دې دوه کلمونو کې هغه لفظونه لیکلي دي چې زموږ په لهجې کې خو خین د خې اواز ورکوي ولې خې سره بعضې ټکي داسې دي چې هغه هغې کې به دا حرف استعمالېږي لیکن ډېر داسې دي چې په هغې کې به نه استعمالېږي بعضې خلک په دې کې دا غلطي کوي چې هغوی چې دا واوري چې لښکر به داسې لیکي ښکاري به داسې لیکي نو هغوی هغه ټکي هم بیا هغه ټکو کوم دغه حرف استعمالول شروع کړي چې کوم ټکي چې کوم دي نو هغې کې خې پکار ده هغې کې خیم نه ده پکار لکه مثال په طور باندې لښکر به تاسو داسې لیکئ ښکاري یا ښکاري شکاري دا به تاسو داسې لیکئ د هغې وجه دا ده چې شکاري شکار د شکاري نه ښکاري په پښتو کې جوړ شوی دی نو دا که څوک ښکاري لولي او که څوک ښکاري لولي نو دا به هغه دواړو ته سم وي که تاسو مونږ شین سره ولیکو یا خې سره ولیکو نو دا به غلط شي نو دلته اوس ګورئ ښکلی او خار دا خار چې کوم دی دا دراصل په بلې لهجې کې شار دی نو که خار مونږ شار ولیکو نو دا به هم غلط وي او که مونږ خې سره خار ولیکو دا به هم غلط وي د دې بجای که مونږ شار خین سره ولیکو نو دا به دواړو لهجو لپاره ټیک وي مطلب دا دی چې دا یو ټکی دی دا ټکی به یوې لهجې والا خار ولي او بلې لهجې والا به شار ولي یو بل ولي د پېښور خار او بل ولي د کوټې شار نو دا شار او خار چې کوم دی دې فرق ختمولو لپاره به دا استعمالېږي دغه شانې اوښ دی اوښ دا برېښنا یو لفظ دی برېښنا ته په یوې لهجې کې برېښنا وایي بجلي برېښنا برق برېښنا او په بلې لهجې کې ورته برېښنا وایي نو که دا موږ شین سره لیکو نو د یوې لهجې په حوالې سره به دا غلط شي او که دا موږ خې سره لیکو نو د بلې لهجې په حوالې سره به غلط شي نو دې لپاره دا به موږ شین سره لیکو چې دواړو لهجو ته سم شي او دواړو لهجو والا هغه د خپلې لهجې مطابق لولي یو به برېښنا لولي او بل به برېښنا لولي دغه شانې اندېښنه ده لیکن خین زمونږ په لهجې کې په یوسفزۍ لهجې کې په شمالي لهجې کې د خې اواز ورکوي ولې د دې دا مطلب نه دی چې د خې حرف په پښتو کې نشته دی پښتو کې خې نشته دی لکه خمار خبر خیر دا به خین سره نه لیکلی کېږي بلکې خې سره به لیکلی کېږي دلته بل حرف چې کوم دی نو دا سین دی یعنی تاسو هې ولیکله او په هغې باندې درې ټکي واچول نو دا سیم شو دا سیم به چې کوم لفظونو کې استعمالېږي نو هغه سټ څادر څلور څوکۍ څوارلس سرمن دا ټول الفاظ چې کوم دي نو په دې الفاظو کې دا تورې یا دا ټکي استعمالېږي او دا د سین اواز ورکوي د اس اواز ورکوي ولې سین په خپل د پښتو کې هغه موجود دی لکه سیتان او سر او سم به موږ سیم سره لیکو سیم سره به نه لیکو دغه شانې زیم دی یعنی تاسو هی ولیکله او په هی باندې تاسو یو همزه واچوئ نو دا زیم دی نو په دې تاسو غور وکړئ زنځیر به چې موږ لیکو زنځیر به موږ داسې زنځیر دا زنجیر دی او زنجیر چې پښتو کې زنجیر شو نو هغې د هغې شکل به هم زنجیر ته نږدې وي نو دا به زنجیر شي دغه شانې دا بل مثال دی فور اوس په یوې لهجې کې
فوج وایي په بلې لهجې کې فوج وایي نو که اوس موږ د لفظ فوج لیکو جیم سره نو چې کومې لهجې کې ورته فوج وایي د هغه لهجې کې به دا غلط کېږي او که دا موږ دې سره لیکو فوج نو چې کومې لهجې کې فوج وایي نو د هغې په حوالې سره به دا غلط کېږي نو دې لپاره دا ټکي به موږ زیم سره لیکو فوج او دا د هرې لهجې ولو خوښه ده چې دا فوج ولي او که فوج ولي دغه شانې ګاذره ګاجره ګاجره یا ګاذر ګاذره به موږ داسې لیکو که موږ ګاذره داسې ولیکله نو دا به ګاذره وي غلط وي او که موږ ګاجره داسې ولیکو دا به ګاجره وي غلطه وي ځکه چې په یوه لهجې کې ګاذره وایي په یوه کې ګاجره وایي لیکن چې دا ګاذره داسې موږ ولیکله نو دا به ګاذره هم وي او ګاجره به هم وي دغه شانې مخکې موږ ځو ځنګل دا ځنګل تاسو ګورئ نو دا ځنګل جیم سره لیکل کېږي ځنګل چې کوم دی دا جیم سره لیکل کېږي جنګل دغه جنګل چې پښتو کې شي دا به موږ ځنګل داسې لیکو په دې کې به موږ زیم استعمالوو بل ټکی تاسو ګورئ ځوان دا ځوان چې دی دا جوان دی په فارسي جوان دی دا چې پښتو ته شو نو دا ځوان او ځوان به موږ په لیکلو کې به ځوان او جوان چې کوم دی دا په یو شکل په یو بل ته به بلکل نږدې ښکاري دغه شانې ځناور ځان دا ځان چې کوم دی دا جان دی او ځا دلته دا یو پوینټ ډېر اهم دی دا به زه تاسو ته وښیم چې یو یې دا دی زی او هې او یو دا دی زیم او هې دې دواړو کې بعضې خلک چې کوم دي هغوی دغه نه کوي فرق نه کوي دا دی زه او دا دی زه دا زه دی یعنې د واحد متکلم ضمیر دی زه او دا چې کوم دی دا زه دی یعنې فعل امر دی چې ته زه نو زه چې کله وي نو هغه به زیم سره لیکل کېږي او زه چې وي نو هغه به زې سره لیکل کېږي او دغه شانې زما به هم زې سره لیکل کېږي بعضې خلک زما هم زیم سره لیکي دا ګروپیک نه ده ها دلته د دې سیم او د زیم او د خیم په هکله یوه خبره بله هم ده هغه دا ده چې تاسو دا خبره په خپل ذهن کې کېنوئ چې دا ټکي چې کوم دي دا بالعموم زیاتره دا ټکي په هغه لفظونو کې استعمالېږي چې کوم لفظونه په فارسي کې شین سره او جیم سره او دغه سره لیکل کېږي زې سره جیم سره لیکل کېږي او جې سره لیکل کېږي او شین سره لیکل کېږي د دې په اوس مثال کوم یعنی خیم چې کوم دی دا د فارسي په هغه ټکو کې زیات استعمالېږي چې کوم فارسي نه د فارسي ټکي دي فارسي کې په هغې کې خیم دی پښتو کې په هغې کې خیم شي لکه مثال په طور باندې شکار شکار او اندیشه اندیشه چې کومه ده د فارسي دا په پښتو کې اندیشه شي شهر د فارسي کې کوم دی دا په پښتو کې ښار شي دغه شانې سیم چې کوم دی د سیم استعمال زیاتره په هغه ټکو کې کېږي چې فارسي کې په هغه ټکو کې چې لکه چادر صادر چادر صادر ها بیا په نورو ټکو کې هم لکه مثال په طور باندې چوکای دا نو چوکای سوکای شو اوس که موږ چوکای ولیکو نو غلط دی چې موږ سیم سره سوکای ولیکله نو څوک یې چوکای ویلي او څوک یې سوکای ویلي که زیم موږ وګورو نو فارسي کې د جوان او دا چې پښتو کې راشي نو دې کې به ځوان لیکن زی به نه استعمالېږي بلکې زیم به استعمالېږي په فارسي کې د جان په پښتو کې به هغه ټکی ځان شي او فارسي کې د جګر په پښتو کې به هغه زیګر شي نو تاسو که لیکلي حالت کې دا لفظونه ګورئ نو لیکلي حالت کې دا لفظونه چې کوم دي یو بل ته نږدې دي او د دوی شکل کې کوم دی دا یو شان دی ښه بیا د ګیم خبره دا ده چې ګیره غوږ اوږه موم لږ او کوږ دا لفظونه موږ ګیم سره لیکو
د ګیمه مسله دا ده چې د دې اواز کې کوم دی دا د غاف او د جې او د ژ یعنی د غاف د جیم او د ژ د دوه ترمنځ لکه په یوه لهجه کې وایي اوږه په بله لهجه کې وایي اوږه په یوه لهجه کې وایي غوږ په بله لهجه کې وایي غوږ نو دې فرق له ختمولو لپاره دا حرف په پښتو املا کې شامل شوی دی لکه تاسو وایئ چې غوږ دا چې تاسو کله دا ټکی ولیکئ غوږ نو یوې لهجې والا به دې له غوږ ویلي او بلې لهجې والا به غوږ ویلي تاسو مونږ یوې لهجې والا به دې ته مونږ وایي او بل به موږ وایي دغه شانې لږ لږ په یوې لهجې کې به لږ وایي بلې لهجې کې به لږ وایي او کوږ په یوې لهجې کې به کوږ وایي په بلې لهجې کې به کوږ وایي نو بنیادي طور سره دا څلور حرفونه چې کوم دي دا دې دپاره شامل شوي دي په املا کې چې تاسو لفظونه چې کوم لیکئ هغه دواړو لهجو ته سم شي او دواړو لهجو والا هغه د خپل تلفظ مطابق ادا کړي ډېره مننه